سلامونه دوستانو، د اکسل پروګرام 12 درس ته ښه راغلاست. راځو یو ټیبل خلاصوو. زموږ تېر درس و په الاینمنټ باندې و، نو راځو هغه پاته برخه وایو. د تر دغه ځایه پورې مو ویلې وه، اوس راځو دا وایو. د دې په واسطه کولی سو چې فاصله ډېره کړو د دې طرف څخه، او د دې په واسطه کولی سو چې فاصله یې کم کړو دې طرف ته. او بل اورینټیشن لرو، که چیرې تاسو غواړئ چې خپل یو ټکس مو انتخاب کړی، یا مثال یو متن مو انتخاب کړی، هغه ته اورینټیشن یا دا چرخش ورکړئ، نو د دغه اپشن په واسطه تاسو کولی. که چیرې مثال زه راځم دا ټوله انتخابوم، راځم دلته په دې باندې کلیک کوم، اوس وګورئ دا په دې شکل. که چیرې مثال غواړئ مختلف اقسام لري، که مثال غواړئ په دا شکل سي، نو د دې په واسطه موږ کولی سو چې خپل لیکنې ته اورینټیشن ورکړو. او که چیرې غواړئ چې برته د دې حالت څخه ووځئ، خپل اولي حالت ته برته پر دې باندې کلیک کوئ. بل پاراګراف لرو، د دې په واسطه موږ کولی سو چې که چیرې مثال تاسې انګلیسي خط لیکئ، نو لیفټ ټو رایټ دا به ورته انتخابوو. یا که چیرې مثال پښتو، عربي یا فارسي خط لیکئ، یا مثال لیکنه ټایپ کوئ، نو رایټ ټو لیفټ انتخابوو. یا که مثال سنټکس، که مثال دا پښتو یعنې ګډ وډ انتخابوو، ګډ وډ خط مثال پښتو انګلیسي دا رقم لیکئ، نو دغه به انتخابوئ. دا موږ ته ریکمند سوی اپشن دی، یعنې دا خپل انتخاب دی. بل وارپ ټکس لرو، د دې وظیفه دا ده مثال زموږ د لیکنې سرحد معلوموي. یعنې څنګه؟ اوس وګورئ زه مثال دلته مثال دغسې یو جمله لیکم. اوس تاسو ګورئ دا په دې شکل سره ده. مثال غواړئ چې دا ټکس یې کړئ، نو پر دې باندې کلیک کوئ. اوس وګورئ دا ټول داسې په یو سیل کې راځي، په دا شکل سره راځي. او که چیرې مثال دا غیر فعال وي، بیا دغسې مستقیم ځي زموږ لیکنه. او بل میرج لرو، د میرج په واسطه موږ کولی سو چې فرض مثال موږ دغه یو ساحه غواړئ، مثال څو ساحې یا څو سیلونه غواړئ چې تاسې یو ځای کړئ یا یې میرج کړئ، نو دغه اپشن څخه استفاده کولی سئ. اوس مثال زه غواړم چې دا ټوله سیل یو سیل ورڅخه جوړ کړم، پر مین سیل باندې کلیک کوم. اوس تاسې متوجه سئ د دې ټولو څخه یو سیل جوړ سو. بیا تاسې کولی سئ لیکنه ولیکئ. نو دا زموږ لیکنه دلته که چیرې مثال موږ دغه میرج سینټر دا انتخاب کړو، نو زموږ لیکنه به په سینټر کې په مرکز کې به لیکل کیږي. او بل اپشن دلته لري میرج اکراس. اوس مثال زه دغه انتخابوم، دا به د ټولو سیلونو به داسې په عمودي شکل سره. او بل اپشن میرج سیل، څنګه چې دا مخکې مو ویله موږ ته سیلونه میرج کړي. او ان میرج، مثال غواړئ چې برته یې ان میرج کړي، نو دې په واسطه داسې کولی سئ چې سیلونه ان میرج کړي. برته چې کلیک پر وکړئ، خپل هغه اولي حالت ته راځي. او بل دلته دا اپشن لرو، که چیرې مثال تاسو غواړئ چې په جدول کې مو اعداد اضافه کړي، د هغه سره مثال سمبولونه یا فارمات کرنسي اضافه کړئ، نو د دغه اپشن څخه موږ استفاده کوو. اوس وګورئ که چیرې زه پر دې باندې کلیک وکړم، نو د دې ټولو اعدادو سره به د ډالر سمبول به اضافه سي. او که مثال چیرې غواړئ چې مثال ایرو یا دا یا نور، نو د دغه څخه استفاده کولی سئ. که چیرې تاسو غواړئ چې مثال افغاني سمبول ښکاره سي، نو تاسې بیا راځئ کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل دلته تاسې ریجن پیدا کوئ، دغه اپشن پیدا کوئ، پر اډیشنل سیټینګ باندې کلیک کوئ، دلته کرنسي دغه انتخاب، نو دلته افغاني لیکئ، اوکې کوئ. اوس چې کله تاسې دلته راسئ، دا داسې کوي، دا اوس متوجه سئ دلته د افغانستان دی، دلته به زموږ سره اضافه سوی. او که چیرې مثال تاسو غواړئ چې د عدد سره د فیصدي سمبول معلوم سي، مثال ښکاره سي، نو دغه اپشن څخه استفاده کولی سئ. د فیصدي سمبول به اضافه سي. او که چیرې مثال غواړئ چې کامه یې، مثال اوس زه دلته د دې اعدادو سره مثال غواړم چې کامه یې، نو پر دې باندې کلیک کوئ، د هغه اعداد سره به کامه اضافه سي. او د دې په واسطه موږ کولی سو چې که مثال داسې څو اعداد مو لیکلي، مثال په دا شکل سره، که چیرې مثال غواړئ چې دغه اعداد صفرونه اضافه کړئ، نو پر دغه اپشن باندې کلیک کوئ. او که چیرې مثال غواړئ چې صفرونه یې ډیکریز کړئ یا مثال لږ کړئ، نو د دغه اپشن څخه استفاده کوئ.